السلام علیکم دوستانو. په پی ایس ایل لانسی غوړه لوبډاله کې دوه افغان لوبغاړو هم ځای خپل کړ. د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو چې په دوو بیلابیلو پړاوونو کې په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره سو. تېره شپه پکې ملتان لوبډلې پېښور ته په ماتې ورکولو د لومړي ځل لپاره اتلولي خپله کړه. که دا ویډیو په لومړي ځل در سره ګوره، مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په یادو لوبو کې د ګڼ شمېر بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې په زړه پورې لوبې یې نندارې ته وړاندې کړې. راشد خان، نور احمد، نجیب زدران او حضرت الله ززی هر یو په خپل وار ښې لوبې وکړې. د خپلو لوبډلو لپاره یې په لوبو ګټلو کې ستر رول ولوبوي. د پاکستان کرکټ بورډ د یاد لیګ غوره لوبډله اعلان کړه چې په منځ کې دوه افغان لوبغاړو هم ځای نیولی دی. راشد خان چې دوه ځلې د خپلې لوبډلې لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شوی دی، ټولې 8 لوبې ترسره کړې دي، 11 ویکټې اخیستې دي چې د یاد لیګ په غوره لوبډله کې هم شامل شوی دی. له بلې خوا حضرت الله ززی هم د لیګ په غوره لوبډله کې اعلان شوی دی. هغه په شپږم پړاو پی ایس ایل کې یوازې 15 لوبې وکړې، 3 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. په ترسره کړل شوو 15 لوبو کې 212 منډې وکړې. په پیلوبې ته یې د خپلې لوبډلې په رسېدو کې ستر رول ولوبوي. د لیګ غوره لوبډله کې حضرت الله زازی، بابر اعظم، کولین منرو، صیب مقصود، محمد رضوان، آصف علي، وهاب ریاض، راشد خان، حسن علي، شاهنشاه فریدي او شاهنواز دانی هم شامل دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د داسې نور تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.